دا موټر دې تا ته مبارک وي. ته اوس زما سره مقصدیه کوې که ځان قرض په بدل کې اولاد درنه بیایي. ووایه که نه راکوې وایي لور دې راکړه نور پیسې زه راپسې راځي هغه زه کوم 1,00,000 روپۍ به نور درکړم لور دې راکړه زه درته په دا کوچنیوالي کې زه څنګه وایم که یو څوک اولاد لري که څوک زوی لري کور لري باید د زما درد وزغمي. دا ته مې راکړې دا ستا صدقه ده. نه مې باور نه راځي یا څوک تا چې اوس دا زما دی او ما دې خدای ووایي چې د ستا دی. زم د قاضي قسم وکړو. قربان سه الله پاک د تا ته خیر درکړي. څومره غاړې راکې راته خدایه وروره څنګه خوشحالي کې ته اوس د خدای خوشحالي خبره خو ډېره چې تا ورته بټن راکړي ډېره خوشحاله شي. بس دې خوښوایم خوښیم کله یارانو تا ته زه اوس وایم زړه مې په زړه باندې سلګکې کوي بس دې نو بس نو راز سنو وایم دستړې ژوند به درته څه ووایم لار ویا هیڅ پوښتنه مه کړه بس دې خوښوایم خوښیم کله یارانو تا ته زه اوس وایم زړه مې په زړه باندې سلګکې کوي بس دې نو بس نو راز سنو وایم کتو کتو باندې می سترګې درد کړې د چا تصویر ته داسې زیر یم زه کتو کتو باندې می سترګې درد کړې د چا تصویر ته داسې زیر یم زه نه یې لیدې شم نه به ووینما پخپو تړلې په زنځیر یم زه د ستړي ژوند به درته څه ووایم لار ویا هیڅ پوښتنه مه کړه بس دې خوښوایم خوښیم کله یارانو تا ته زه اوس وایم زړه مې په زړه باندې سلګکې کوي بس دې نو بس نو راز سنو وایم خورا کې پروت یم چارا پورته نکړم د یو ملنګ سړي تصویر یم زه خورا کې پروت یم چارا پورته نکړم د یو ملنګ سړي د سلطان کور ته راغلی یم هغه ورور چې څه وایم درته پر وړي کور ته مې راځي دروازه ټکوي وایي راکړه پیسې وایي که نه راکړې زه به خپل اولاد ویسم ستا اولاد وړ څومره سخته درته تمامېږي چې کله څوک درته وایي چې زه ستا اولاد درنه وړم د پیسو په بدل کې نو خامخا چې د انسان پور راباندې د انسان پیسې راباندې نو زه څنګه وکړم چې زه خپل اولاد ته په لاس ورکړم مجبور یم چې پاره لارې ورته پیدا کوم که نه نو قرض په بدل کې اولاد درنه بیایي ووایه که نه راکوې وایي لور دې راکړه نور پیسې زه راپسې راځي هغه زه کوم 1,00,000 روپۍ به نور درکړم لور دې راکړه زه درته په دا کوچنیوالي کې زه څنګه وایم که یو څوک اولاد لري که څوک زوی لري کور لري باید د زما درد وزغمي کوچنی لوري په قرض کې تنه قرضداران بوتله ټک ټک وهو او سودا ورته راخیستې نور شی نه
بس ژوند تیریږي خوند بیخي نه کوي وفا زما سره مې زړه نه کوي رایادوي لمانه تللی زړګی یاران جفا کوي خو ښه نه کوي حماس خپلواک یم هم دغسې السلام علیکم ګرانو ورو خدای مو راوله څنګه یې ښه په خیر خیر ته چیرې یې ولا دلیم یا بالا ګر سره چیرې یې جوړ خو بس شکر دی څوک مو په کار ورغله همدغه ته مې په کار یې دغه سړی څوک دی ته وایي دغه چېرته ویښ یم څه ووایم درته دا زه یم موبایل سره زه یم کور ته مې راځه دروازه ټکوي وایي راکړه پیسې وایي که نه راکړه زه به خپل اولاد ویسم ستا اولاد وړم څومره سخته درته تمامېږي چې کله څوک درته وایي چې زه ستا اولاد درنه وړم د پیسو بدل کړي نو خامخا چې د انسان پور راباندې د انسان پیسې راباندې راځئ کور ته چای ډوډۍ وکړو راځئ د باد یخ دی په لاس ورکړو مجبور یم چې پاره لارې ورته پیدا کوم که نه د قرض په بدل کې اولاد درنه وایي ووایي که نه راکړه وایي لور دې راکړه نور پیسې دې راپسې راځي هغه دې درکوم دغسې دردونه دي تاسو خو دا به څنګه پیدا کړل څنګه راغلي یاست پر موږ باندې پوښتنه وکړه ښه ښه راځئ د باد یخ دی کور ته به ولاړ شو کور کې شی پخ کړي دي بس بالا پیاز کچالو پیدا سره خلاص کور دې خپل دی یا کرایه ده کرایي ده څو روپۍ ورکوئ 2 کور اوسېږو دې کې 2 کور اوسېږئ ها څو روپۍ ورکوئ 2000 د میاشتې ورکوو 2000 د میاشتې ورکوئ چې اوس ګرمه ډوډۍ وي او ښه ګرم چای وي شته راځه راځئ خدای به مهربانه وي سره خلاص ستاسو خدمت ولې نه کېږي ما پېژنې ولا څه درته ووایم نو ډېر اشنا راته معلومېږي اشنا ښکارم یا بالا زه اشنا یم او داسې اشنا راته معلومېږي په دا فیسبوک کې په انټرنېټ ښه موبایل داسې چې فیسبوک چا فیسبوک کې کتل د بل چا دا راته وایي چې ټچ موبایل د ستا دی که د بل چا چې شي هغې کې ګوري یا د بل چا دی د بل چا په هغې کې ګوري بله همال د دې ورور هم پر ما حق دی لږه سودا مې راخیستې تاسو ته دا به در سره ویسي خپل بچو سره به نوشي جان کې در سره مننه قربان او خدای پاک مو تاسو ته وزونه درکړي چې تاسو پر موږ رالاس پوښتنه وکړل او تاسو زموږ سره همکاري کوئ خدای مو تاسو ته خیر درکړي اجر مو خدای مو ستاسو په نصیب کړي ټول ته ولېږه لږه سودا خو بېرته راخیستې ده قربان سم خیر اوسه ولا چې اوس د موږ ځان برابره کړلو او شی مو نه درلوده په کور کې او زموږ کورنۍ وږې تږې ناسته وه کور کې سودا نه وه نه دا شی نه لرو چې موږ ځان ته مصرف مو کړي وای بس خیر اوسه چې تاسو موږ ته دونه همکاري ستړی ژوند به درته څه ووایم لاره ویا هېڅ پوښتنه مه کړه بس دې ښه وایم خوښه یم کله یارانو تا ته زه اوس وایم زړه مې په زړه باندې سلګکې کوي بس دې نو بس نو راځه څه نه وایم د ستړي ژوند به درته څه ووایم لاره ویا هېڅ پوښتنه مه کړه سلطانه هغه کپکۍ راوړه هغه ماشومه لور دې نه ده چای نومېږي زارا اوهو دا نوم ورته چا ایښی دا به خپله پرېږدي خپله دې ایښی څومره دیني نوم دې ایښی دی ورته بس نو ما ته ډېر خوند راکړی دا زارا هو ترې راوله سمه راځئ کور ته هلته دننه نه ته هغه راوله لور دې راوله بس دې نو بس نو راځه هغه یې لور دی په قرضو کې راڅه غوښتلې دا لور دې په قرض کې رابوتله ته راشه او ماشاءالله او ماشاءالله دغه ګذر دی ماشاءالله او ماشاءالله ماشاءالله کوکو نه راځه زه اوه دا څه زیرکه ده بس هېڅ خبره نه
हे जरा आता मी शोध रावडी शोध मी रावडी दी शिदिये मी रावडी वो शिदिये मी रावडी धरता शिदिये मी रावडी नो 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 dar sara boz دستړي ژوند بدر تسو وایم الا رویا هیڅ پوخت غاړه دې راته سونه مردار په خبرې ټوله کوسم په خاطر ده دونه نو فکر نه کوي چې دا سودام راوړل او صافي سړی راوالي لګي پاک را پاکي کی راته خو څه بیا ته بیا وینځم ځان ته دا موټر مې ډېر په سخته ګټلې دی په دې لاس باندې په دې او دا موټر خراب شوی دی ولا چې ولا نه مختار موټر د خېسې ځان ته دا به زه اوس بیا وینځم 200 روپۍ په دې زه بیا ورکوم او دا خبره ده دا خبره ده راکې 100 روپۍ که نه اوس په دې غریبۍ کې 50 نه پیدا کېږي ته 100 غواړې توبه دونه ډېره سودا مې ورته راوړله یو 50 یو سلګون د انځلو د ګاډي دپاره راکې دا څرنګې خوشکه کوي ته سر دې در خلاص کړمه نو څه خلاص کوم یخ دی نو ځکه خبره ستا کور دلته زه نه راتللم یا کور دی ودان چې تر دغه ځای پورې راغلی دا خو موټر او که زه دا موټر تا ته درکړم دلته ځان ته بل والم ما ته راکړې موټر دا سوا خلک اوس دغه نیمه ډوډۍ نه راکوي او ته موټر ما ته راکړې دا وخت غواړم او که دغه موټر تا ته درکړم صحیح خبره او که سلطانه دا موټر چې ما ته راکړې نو زه د خدای نه به زر واره شکر باسم او دا موټر زه تا ته درکړم خپل حلال رزق په پیدا کې بیا نو چې دا اوس ما ته راکړې نو شپه ورځ په خواري پر کاږم خپل اولاد ته نو په قبر لاسونه پاک ساتلی ګور دا مې ډېر ښه ساتلی دا مې ډېر ګران موټر دی راته او دا خبره ده او ډېر محترم دی راته یا قربان څه ماته معلومېږي دا موټر دی څه په عزت دی راوړی دا موټر دی تا ته مبارک ته اوس زما سره مقصدیه کوې که ځان اوس زما باور نه راځي ته وګوره دغه ډوډۍ نه راکړي خلک ته ماته موټر راکړي دا مې تا ته در وړی دی یا باور مې نه تا ته مې راځي راوړی دا ستا صدقه ده نه مې باور مې نه راځي یا څوک تا چې اوس دا زما دی او ما دې خدای ووایي چې د ستا دی یا باور زم د قاضي قسم وکړو بس ژوند تیریږي خوند بیخي نه کوي څومره خوشحاله اوس نو دونه خوشحاله چې په جامو کې نه دا کلي خو والی او که راته قربان سه الله پاک مو خیر در دا ټولو او ته ودرېږه چې دا کاغذ یې درته راوړم کنه کاغذونه یاران جفا کوي خو خانه کوي باور مې نه راځي اوس هم نه راځي دا ښه دا کاغذونه شو دا زمونږ د خوا نه ستا دپاره کاغذونه دي چې تا ته ډالۍ شوی دی او دا د مکتوب شلو او دا د جواز سیر دی صحیح ده دا د ستا اسناد شلو اوس هم یقین نه راځي نو خو دونه مې کې نه راځي چې موټر وګوره او دونه موږ کار قطار وګوره موږ دا غریبانانو سره موټر به دونه وای او موږ ته یو چا راکړی دونه غټ موټر ووایه تاسو ووایه راکړی دی یو چا دغه دی درې خو که نه یو چا باور خو مې دونه نه راځي الله درکو درته کلا یارانو تا ته زه څه وایم زړه مې په زړه باندې چې د خوشحالۍ نه ونه جاړي زه خو د خوشحالۍ نه خو د ژړا نه به خوشحالي ډېر او تاسو په زرا او زرا خدای دې خیر درکړي چې تاسو موږ سره دونه مرسته وکړله بېرته چې رالم درنه وړم ولې نه یا خو هغسې خو چې تا ماته راکړي نو زه پوهېږم چې تا ماته وسپارل نو خدای پاک دې ستا سره ښه وکړي خدای جان په دې دنیا کې آخرت در جوړ کړم په هغه دنیا او که زه درته ټوکې کوم بیا نو په دې خو خبره نه شته خو بیا ماته دا ټوکې معلومېږي چې تا دا موټر ماته راکړی باور مې سم پوره نه راځي نه راځي نه راځي سم پوره بس ستا دې مبارک وي صحیح ده قربان تا ته دې مبارک وي خپل حلال رزق په پیدا کړي هغه کم کار دی چې کول هغې ته توبه وباسه هغه ما دوه کاله خو ته مې توبه ایستلې وه او خپل مونځ کوه خپل عبادت کوه خپل بچیانو ته حلال رزق پیدا کوه دا کمکۍ بچیانو ته خپل فامیل ته دې ډېر په درنده ګوره در سره دې موټر باندې ډېر پام کوه دا به خرڅې نه صحیح ده دا د ستا بچو ستا دپاره دی دا دی که خرڅ کړو بیا راځم پوښتنه دې کوم چې هغه موټر دې څه کو و همدغه دی راته ولاړ دی او بس موټر خو دې یادم دی که نه و هغسې مې زده دی قربان سه الله پاک د تا ته خیر درکړي څومره غاړې راکې راته او دا وروره څنګه خوشحالي کې ته اوس نو خو د خوشحالۍ خبره خو ډېره چې تا ورته موټر راکړي نو ډېره خوشحاله شم نو وایم بس نور زه څه نه وایم
کتو کتو باندې مسترګې درد کړې د چا تصویر ته داسې ځیر یم زه کتو کتو مبارک شه اوس یقین راغی وس یقین راغی الله پاک د خیر در وس پوره یقین راغی پوره یقین راغی پوره څونه خوشاله وس نو د خوشحالۍ خبره خو نو داسې ډېر خوشحاله چې اوس به ونه چاودو ونه چاودو پخپو تړلې په زنځیر یم زه د ستړي یا الله پاکه د ستا بندگان په معمولی شي باندې خوشحالیږي ستا رضا د ستا په بندگانو کې ها بس دې خوایم خوخیم کلا یارانو تا د سلطان خوشحالي ما د پاره لویه سرمایه ده د دوی د کور ژوند د دوی د انګړ کور ژوند د تاسو سره شریکوم بس دې نو بس نو راز سنو وایم دا ما د پاره لویه سرمایه ده او د سلطان خوشحالي دا و د نن ورځې خپرونه تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم ښه وخت یم چاره پورته نه کړ د الله په امان دا یو ملنګ سړی تصویر یم زه څنګه کړم هېر هېڅ هېرېده نه لري په شپه او ورځ وې راته یاد تلل